د امریکا او د روس په منځ کې د خطرناک جنگ کیږي. په دې وخت کې روس پټ پټ لګیو او په خفیه مشن باندې کار کو. هغه مشن لاغوي د پیټیاټ نوم ورکړو. د تنظیم بداکارو سنځدانه بلګیو په مختلف قسم خلکو باندې مختلف تجربه کولې. د لپاره چې موږ ته هیروګان جوړ کو او هیروګان بیا موږ د خپل دشمنانو خلاف استعمال کو. ورس په غزه کې ناڅاپه یو خطرناک دماکو شي. د دې وجې هغه ټول پټول د باتری هم تباہ شو. د سری په حادثه کې هغه هیروګان او هغه سنځدان هم هیڅ نابود شي. په موجوده وخت کې د روس فوج لګیا یو خپل نوی ایڈوانس ریبورټونه ټیسټ کړي. د ریبورټونو کوم چې بغیر د انسانانو کار کوي چې په دې کې جدید د ای والا سیستم موجود و. په بل کې هغه ریبورټونو په سي طریقې سره کار کوي. خو بیا ناڅاپه هغه ریبورټونه په خپل فوج او دغه په ټینکونو په هلیکاپټرو باندې حمله شروع کړي. فوج دغه د درولو پوره کوشش وکړي خو غوی ناکام شو. په لقونتي وخت کې غوی ټوپټول ټینکونه او هلیکاپټر دواړه تباہ کړو. بیا چې کله د کار مکمل کړي نو بیا په خپل جنرالانو په خپل سنځرانو باندې هم شروع واچي. په دې وخت کې دا پته ولګیږي چې دا حمله د خرابې د وجې نه بلکې د هر څه په شا باندې د ډاکټر کوریټیف لاسو. بل کله مخکې په تنظیم کې ډاکټر کوریټیف په هم کار کوي او دا دماکې د وجې په کې نور هم طاقتونه راغلي. اوس د خپل وجود په ذریعہ سره بجلی پیدا کولای شو. د سری د خپل طاقتونو په استعمالولو سره ټول ماشينانه کنټرول کولای شو. د سری وجې هغه دغه ریبورټونه اوس د ځان سره یوسي. کله چې دغه وزیر دفاع ته د مبارک پته لګیږي نو یو میټینګ راغواړي. هلته کې میجر جنرال نیکولای ټول ته دا خبرو کې په 1940 کې ډاکټر کوریټیف پاسل کې زموږ د ټول پټول تنظیم انچارج او هغه په خفیه طریقې سره په موډول 1 نومي پروجیکټ باندې کار کوي. هغه څه پروجیکټو چې چرته کامیاب شو نو دغه په ذریعہ سره بیا هر یو ماشين په خپل قابو کې غستې شو. د بدقسمتۍ نه هغه تجربه کامیاب شو. بیا موږ هغه پروجیکټ ورس بند کړ. خو بل خو تر په مقابله کې یو ساينسدان د کوم نوم چې پروفیسور ویکټر دغه تجربه کامیاب شوه. هغه د تجربه کامیاب کړه د کوم په ذریعہ سره چې انسانانو لا د هیروګانو طاقتونه ورکوي شو. همدا وجبه چې ډاکټر کوریټوف په د ویکټر نسوځیته هته غوښتل چې دنیا د په ځای باندې ماته یو غټ ساينسدان وای چې سره وجهغه ورس د ویکټر هغه ټول پټرول ریسرچ پټ کو او بیا پاګې باندې خفیه تجربه شروع کړې چې پاګه تجربو کې هغه بلها بیګونه خلک ووجل. چې سره وجهغه مونږ بیا گرفتار هغه ظالم ورس د جیل او تختید او بیا پاګې باتری کې پټ شو. کله چې ورس دغه فوج ول پاګې باتری کې بمونه فټ کړل نو پاګې کې وخت دماکو شو چې په دې سره ټول تداس ولګیدل چې په دې کې با ډاکټر کوریټوف هم مړ شي. په حقیقت کې هغه ژوندې پاتې شو او پاګې باتری کې څومره هم کیمیکل موجود وي هغه د وجود کې ور داخله شو. دا څه بدل بدل کو چې داغه نه او د سیس جوړ کو کم چې اوس هر یو سیس د خپل طاقتونو په استعمال ور سره کنټرول کولی شي. نه کولای ټول ته دا خبرو د کوریټوف ته درول د پاره مونږ نه ټینکونه پکار دو نه هلیکاپټر ولې چې دغه دوانه د مقابله نشي کولی. مونږ لبا هیروګان تلاش کول پکاري کم چې هغه لیبارټری کې مونږ تیار کړو. په دې وخت کې کوریټوف د فوج په ګدامونو کې ور داخل شو. دغه ځای نه ټینکونه وسلې را پټول شروع کی او بل خو دغه ځای وزیر دفاع واپس پای تنظیم باندې کار شروع کی او دا ځل دغه مشن ذمہواری میجر الینا لور کی. میجر الینا خپل ټیم ته حکم ورکړي به هیروګان زر تلاش کې د دپاره دغه ظالم موږ د دنیا خلاص کو. دي سری دوی دغه مشن لا د ګارډینز نوم ورکړي. ټول نمخ کې هغه ته په ارمینیا کې لیرډوم یو سوپر هیرو ملوش. لیر په دې وخت کې یو ساده ژوندۍ تیروله. هغه مسلسل دا کوشش کو چې ځان ناغزړه ژوندۍ ایرا کما. الینا هغه ته د پریټیاټ نوې پروجیکټ په اړه کې خبرو وکړي. لیر هغه ته هغه کې خپل طاقتونو خایو ځان په یو کاني کې بدل کړي. سری الینا ورته دا خبره هم وکړي کوریټوف لا اوس هم ژوند دی چې په دې سره هغه ورته انکار وکړي چې هم دا کار واپس کول نه غواړم. خو چې کله به الینا دا خبره وکړي کوریټوف ژوند دی د دنیا په سر باندې راغستلې ده چې په دې سره هغه د مغ سری رضا شي وري چې هغه سره د زول حساب کتاب پاتې. هغه پس دغه ټیم مشرقي قزاقستان ته لاړ شي چرته چې هغه ته خان نومي یو بل سوپر هیرو ملو شي. هغه د مغ سری دغه جنټان ګاډي په منځ کې دوکي او بیا د خپل طاقتونو په استعمالولو سره د بجلی په رفتار سره حرکت شروع کی. هغه بلا کسان اوج او بیا چې کله هغه لیر ته پام کې نو هغه ودري کی. لره دا خبرو کی کوریټوف واپس راغلی دا هغه موقع ده په کومه کې چې مونږ داغه نه بدلا غستی شو چې په دې سره خان هم رضا شي او بیا سایبریا ته لاړ شي چې هلته کې غوي ته ارسوس ملو شي. هڅه کله فوجان ته پام کې نو هغه ځان په یو خوفناک زناور کې بدل کو. هغه بیا په ټول باندې حمله وکړي. په کله چې داغه نظر په لیرو په خان باندې پروزي نو ارسوس چونګې د کوریټوف نه به د مخ کې نه سخت نفرت کو. د وجه هم دې سره په دغه ټیم کې شامل شي. اوس دی په اخر سوپر هیرو پسې پکړ زیدو شي کوم چې په دې وخت کې په ماسکو کې په اصل کې بخښه د کوم نوم چې زینیا و. اوس په دې وخت کې و ډانسر و او چې کله به هم ابو سره وجنګېدل نو ځان به پکې غیب کو. هم د خپل طاقت په استعمالولو سره هغې به پیسې ګټلې. وروسته چې کله خپله شو مکمل کړي او بیا د جامو د بدلولو دپاره به کمرې ته لاړ شي نو هغلته کې خپل ملګري ونه پېژني او حمله پرې وکړي چې خان ته د خپل سپیډ په ذریعې سره ځان بچ کړي او بیا هغې ته دا رایاد کړي زه ستا زوړ ملګری یم. دغلته کې لیر هم راشي او زینیا په هغې باندې هم حمله شروع کړي چې په دې سره دغه دواړو ترمنځ نه جګړه شروع شي. اوس اخر په هغه جګړه کې لیر وګټي ولې چې هغه په اصل کې زینیا او استاد په دې کې ارسوس هم هغلته کې راورسي او بیا زینیا ته دا خبره وکړي دا مونږ چې د 40 کاله تېرېدو باوجود لا اوس هم ځوانانو د هغې په شا باندې وچې تاره چې مونږ سره خاص قسمه طاقتونه مونږ ټوله صرف او صرف یو کس زندګۍ تباه کړې دي. اوس مونږ له خدای دا موقع راکړې چې مونږ د هغه نه خپله بدله واخیستلي شو. یو خوا دوی خپلې تیاری کولې او بل خوا کوریټوف لګیا و خپله پوره آرمي یې تیاره
راولا دوی چې کله اوس واپس خپل میشن ځای ته راشي نو هغلته کې زین یا دوی ته دا خبرو کې ماته صرف او صرف د 1978 زاړه یادونه یاد دي زه چې کله په هوش کې رالم نو ماته صرف یو ډاکټر میلو شوی خو ماته اوس هم دا پته نه لګي چې هغه ډاکټر څوک و بیا چې کله ما د خپل یادداشت په باره کې دا ډاکټر ته پوښتنه وکړه نو هغه ماته دا خبره وکړه چې ستا یادداشت به واپس راشي خو تر اوسه پورې زما یادداشت واپس نه دی راغلی بیا زین دوی تر خپل طاقتونو په باره کې وایي زه په اوبو کې ځان غیبولی شم او دې سره زه په هر قسمه درجه حرارت کې خپل ځان ژوندی ساتلی شم په دې کې د لینا ټیم یو افسر راشي دوی ته دا خبره وکړي کورټوف مونږ ته په یوه کباړخانه کې میلو شو چېرته کې چې هغه لګیا دی خپل فوج راولي په دې سره هغه ټول سوپر هیروګان هلته کې تلو تیارې شروع کړي په دې وخت کې باران هم را شروع شي چې په دې سره زین یا خوشحاله شي او هغه چې کله لنډ شي نو ځان غیب کړي او ته بیا ته پته لګي چې دې سیګنل هم جام کړي دي چې صرف چې دوی د خپل هډ کوارټر سره رابطه هم نشو کولی دغه څلور واړه په بدر په دولارو باندې روان شي چې زین یا بغیر د خوف دنه ور داخله شي خو چې د کوټوف کسانو سره څه خاص قسم چشمه به دې د بچي هغه ته د دې جسم په نظر باندې راشو بیا د خاص وسلې په استعمالولو سره هغه د زین یا وجود جام کی بل خو ارسوس د خان سره یوځای شو په یوځای باندې په خاموشي سره دغه دشمنان په مړ کول باندې شروع واچي خو چې کله خان دغه د تربل کوشش وکړي په دې وخت کې وګاډ په باندې د سیستم ورولي د سره به چې هغه بیهوش شي او دې سره ارسوس هغه په جال کې راګیر کی بل خو په بلډینګ کې دننه لیر د خپل وجود په استعمالولو سره د ځان کان جوړ کی او بیا په ځای کې زلزلہ را پیدا کی په دې سره هغه بلها کسان ورلو وزني په دې وخت کې غلطه کې کورټوف راشي لیر په حمله کی دغه د بي حمله اثر هم په کورټوف باندې ونشي کورټوف اخر په لیر باندې رازور ورشي او بیا غل املا ماته کی په دې سره هغه سخت زخمی شي اوس اخر هغه لیر خان او ارسوس په خاص قسمه جیل کې بند کی او بیا ورته دا خبرو کی ماته تاسو ټول د کمزور په باره کې د مخ کې نه پته با ول چې تاسو ما په خپل لاسو باندې جوړ کړی د دې وجه مخبرو کسان له خاص وسلې ورکړي او دې دا خبره هم کی تاسو ما سره راځي شي ظالمانو چې په دنیا باندې حکومت وکړو خو ارسوس ورته انکار وکړي چې په دې سره کورټوف په دې خبره باندې غځنه لاړ شي تاسو سره سلیرش غنټې ټیم دې په دې خبره باندې سوچ وکړي کورټوف اوس په خپل دې منسوبه باندې کار شروع کړي چې کوم هم وسله د فوج را پټ کړي با هغه یو ځای تر یو ځای کی او بیا په ټولو باندې په دې خار باندې حمله شروع کړي پر سر هر طرف ته د زمار شروع شي او د نیوز چینل وردا اعلان وکړي د فوج د ګدامونو بلها ټینکونو هلیکاپټر چاپټي کړي او نامعلوم دشمن اوس د موسکو په اړه باندې بر روان دي چې د ډېر د لاسه د خار خلک د دغه ځای په پری خوتو باندې شروع واچي په دې وخت کې جنرال ډولګوف د کورټوف سره د خفیه معاهده وکړي وزتا سره دا وعده کومه چې هیروګان به زه ته حواله کوم او دغه په بدل کې به دنیا په مشرانو باندې قبضه نه کوي او کورټوف چرته په وادي باندې عمل د کولو والے سړو او هغه د ډولګوف مخه صفا کی پس کې کورټوف اوس هڅه تجربه واپس قبل غوښتل کمی چې هغه پری خودلې وي او پای منسوبه کې دغه د میشن چې زبا لاول خپل باندې یو غټ سټیلیټ جوړوم او دغه په ذریعہ سره بزر دنیا ټول سټیلیټ ته سیګنل ور پرېږدم او که چیرې په دې کې کامیاب شوم نو دنیا په مخ باندې موجود چې څومره هم ماشینان څومره هم گاډي دي او څومره هم وستی دا بیا زما په کنټرول کې راشي بل خو الینا سخت زخمی لیر واپس هډ کوارټر ته راولي او ځکه راغلته کې لیر پوش کې راشي نو هغه سخت خفو هغه لینا ته دا خبرو کې د بیوشي په وخت کې ما خپل لور ولیدله کوم چې زما د سترګو دروان دي نه بوډۍ شو بیا مړه شو او چونکې زه په خپل باندې یو هیرو یم نو دې د وجې زه هم هغه څه لازوانه هم دا وجه چې زه د خپل ژوندۍ نه تنګ یم په دې کې هغه ته کې پروفیسور وکټر راشي کوم چې کورټوف زوړ ملګری و د بلهار کلونو راسي دنیا نه پټ شو چې کله په خبرونه کې کورټوف ته پام وکړي چې واپس راغلی دی نو هغه ته دې خبر احساس چې اوس واحد زی مچ اوس درزه علاج کولی شم فټر د مخ سره د لیر علاج شروع کی او لینا ته د کورټوف د خوفي لپ په باره کې پتو لګي اوس هغه ته کې تو تیارې شروع کړي د پر چې هغه سوپر هیروګان بچ کما لینا دا غي ټیم اوس په لپ باندې حمله وکړي چې تل د بلها کسان د بجو نه پس هغه خان ارسوسو زینیا آزاد کی ول آزاد نه پس هم هغه ته خان په خاموشي باندې لاړ شي په دې کې کورټوف هم هغه سي لګیو او مسلسل سامان رايوځي کو د پر چې یو غټ سټیلیټ جوړ کړل شم لینا چې کله ارسوس سری خبرو کې نو ارسوس ورته وایي زینیا د وایي زه سخت پریشان یم ولې چې هغه ما سره د بلها کړونو بعد ملو شو اوس ماته دا پته لګیدل چې هغه ته سه هم یاد نه لري د وجې موږ دا فیصله کړل چې باغې سره خبره هم نه کوم او ما ته خو ستاسو هم پته لګیدل دا چې څومره وخت تیری کړو زمانه هم هغه مر زناور جوړیږي او ما سره اوس دایره ده چې سینه زی اورس په مکمله توګه باندې زناور نشم چلینا هغه دا یقین ورکی وي ته مکه وکټر با تعالی خامخا علاج کی بل خو وکټر هم د کورټوف لیپ ته ځان ورسوري ویوغل ته دغه د لیپ مطالعه کوي چې دا اوس په کومه تجربه باندې کار شروع کړی دی چې بده کې کورټوف هم هغه ته راشي او په وکټر باندې غدار الزام لګي وي تا ما سره دوکه کړی دا او تا را غوښتل چې زرا کامیابی په اکزان لباندې دنیا توخه موغي ماته د دنیا ټول نغټ ساينس دان وي او زه په دې خبر باندې قسم خورم چې په دنیا ته دا خیمه چې اصل قابل انسان څوک دی هغه کله دا غزين نزي نو دې سره غلطه کې ذخیره کې هم ور پرګ دی چې په دې سره وکټر هم په غزي کې ملش اوس کورټوف هغه دوه ستنې په خپل منس کې یوځي او یو غټ سټیلیټ را آزاد کی هغه کله هغه ماشينان را آزاد کی دا هډ کوارټر والا دا سیګنل د مغ سری ګيري چې په دې سره غوي پوشي چې کورټوف اوس د څه کبل والد هغه دا ته ترونه د پاره د مغ سری جزونه ور پسې را پرګ دی خو د کورټوف چې کله هغه
ته پام شو د مغه سره خپل روبوټونه دا حکم ورکي یو پکې هم پرې نګدي چې د مغه سره غ روبوټونه پاغه جزونه باندې ډزې شروع کو ټول پټوله جزونه راوغورځي بل خو خان یک یوازې په بلډینګ باندې ولاړو کله چې تن الینیا دغه د پریشانې په باره کې تاسو کې نو خان ورته وایي زما یو ورور هم کم سر چې زما د حد نصیب امینه وا خو چې کله ګل ټوف مال طاقتونه راکړل یو ورځ مال زما ورور ما سره د جګړې دعوت راکو چې کله سره ما جګړه شروع کړه دغه جګړې په وخت کې زمان در شو چې دا زما ورور ته هغه ما ملک په دې سره الینیا هغه په دې خبر باندې پوه کې مخ پر ماضي چر هم نشو بدلولي تاسو اوس په دې وخت کې د خار ضرورت دی اوس هټ روبوټ هیروګان واپس رايوځي شي چې الینیا دازل هغویلا خاص سوټونه وسلی ورکی ارسوس ته پکې یو خاص قسمتو په ملو شي کوم چې بدر دماغونه کنټرول کېدله کله به چې هم یو کس ته دی غوسونو غتو په خود پاغه دشمن په سر راتابېدله او چې کله به د زناورې په موټ کې راغنو بیا په ټول هغه اتوماتیک چلیدله خان لاغه یو طاقت پر سوټ ورکی کوم چې تر دې ته پوره طاقت پرو چې نه پی د ګولو اثر کېدو نه د ذخیره انجکشن لیر ته پکې د سوټ ملو شي کوم کې چې به د مخ کې نه کاني موجود او دې سری او چابک پکې هم کوم نه چې بهر وخت کرنټونه رابط او بل خو زینیا له د سوټ ورکړلی شي کوم په ذری سره چې هغه هر وخت غیبې دی شو اوس په چې کوم سیس لګوته هم ورولې نو هغه به هم غیبې ته اوس دا سلو وان د خپل وسلو د خپل سټونو سره پریکټیس شروع کی په بل کې هغه په هی کې نه خډیر زره وي دې په استعمالولو باندې ځاون نه پوهه کی بل وکړه ټوف لګیو او د خپل ځان نه هغه سټریټ له بجلی ورکبله چوس د هیروګان ته پته لګی چې تر درولو د پاره موږ سره صرف یو غنټه پاتې ده دا ټیم دا منصوبه جوړ کی ټول نه مخ کې موږ دغه سټریټ ته باکو او بیا به تر موږ زر تر زر ځاون روباسو ولې چې بیا په موږ راکټ لانچري ور پرګدو په دې سره به دغه ټول پټوله ماسکو ته باکی کی لیر د ټول نه مخ کې د سورنګ په ذریعہ سره د نور داخل شو غلطه کې بلها ګارد ورلو وجني او ورسوس او زینیا په سړک باندې موجود دشمنان ختمي زینیا ځان غیبي او بیا دشمن نه وارو پار خطا کوي او ورسوس چې کړه د خپل زناورې په موټ کې راشي نو غلطه کې تبي جوړ کی دا کسان ختمول نه پس زینیا بیا د ارسوس په ملا باندې کینی یو لیر سره د ملاویدو د پاره لاړ شي او پر خو خان چې کړه د جس په ذریعہ سره داغي سټریټ خو راشي نو تکي غربوټونه په دماغ سره حمله شروع کی چې د خپل ځان د بچکولو د پاره راټوب کی په دې کې ارسوس لیر او زینیا یو غټ په ذریعہ سره سټریټ ته د ورتلو کوشش کوي چې په دې وخت کې هغه دشمنان په دې باندې ډزې شروع کی او ارسوس ته چې څنګه د خوېدو والی نو په دې وخت کې لیر د خپل چابک په ذریعہ سره یو حفاظتي ډال جوړ کی چې په دې وخت کې خان د اسمانه راشي او هغه دشمنان شری د خوراک کی د کوټ اف لیپ ته چې کله الینیا ورشنو غلطه کې ورته وکټر د ځنکدن په حالت کې ملو شي د بټ نمخ کې هغه ته دا خبرو کی به چې تاسو واقعي کوټ اف ختمول غواړي او ناغه د پاره ها هیروګان لته پکار چې خپل ځاون نه راوځي کی او خپل طاقتونه دی ځکه وو نه پس هغه له شکست ورکی او چې داسې نه کوي بیا باغوي ټول اوجدي شي په دې کې هغه سلور وانه په سټریټ کې دنه ور داخل شي او دشمنان سره په جګړه کې جنریټر ته ځان ورسي چې په دې وخت کې دا وی مخ ته کوری ټوف راشي کوټوف د خپل پوره طاقت په استعمالولو سره د ارسوس توپ او د لیر چابک خراب کی او بیا هغه خان هم زخمی کی په دې کې زین خپل ځان غیب کې هغه د دوه کور کی او بیا چې لیر لګوتی ورولې نو هغه هم غیب کی په دې سره اوس دغه دوانه د خپل چابک په ذریعہ سره کوری ټوف راګیر کی بیا چې خان د خپل بلیډونو په استعمالولو سره دغه د مړ کولو کوشش شروع کی نو کوری ټوف خپل اصلي طاقت په دې وخت کې راوالي خپل ځان آزاد کی او قدرې وانه ځان لری وغورځي چې په دې وخت کې ارسوس د خپل زناورې په موټ کې راشي خو کوری ټوف پاغه باندې هم الونه کی فوچوس دغه تبا کبره د پاره میزل نور پسې راحتا کی خان ته چې کله هغه جس په نظر باندې راشي نو بیا غزه د تار ور واچي د پاره چې موږ دې ځای نه باغ اختیار کو کوری ټوف په دې وخت کې هغه جز هم راقابو کی چې سره بچي خان مجبورن هغه تار کټ کی اوس هغه ټول پټوله او بوته وغورځي بلغه هغه میزل نه کوم چې په دې پسې فوج را پرې خودلو هم دې په خپل کنټرول کې واخلي او پاسمان کې په خپل منځ کې وجنګي اوس کوری ټوف ته دومره وخت ملو شو چې سټریټ د ټول دنیا سره کنټرول کولی شو چې په دې وخت کې دغه دریاب په غاړه باندې الینیا هیروګان ته د وکټر اخرنه خبره یاد کی تاسو ټول له ځای کې دل پکاره چې په دې سره وي د بیغټ خطرې دا غستو فیصله وکړي خپل طاقتونه راوځي کی چې په دې سره غلطه کې تر دې هته پوره طاقت پیدا شي چې کوری ټوف په یو غټ سوري کې ورو ورځيږي چې دینه په غلطه کې دا نیوز اوچليږي چې خار یو غټ او نامعلوم طاقت بچ کړلی شو او دا پکې چاته هم اون ویلی شي چې هغه نامعلومه طاقت اخر اوسو او دا پکې دا هم اون ویلی شي چې دا نامعلومه طاقت نه بچ کول ولا کسان پاسل کې هیروګان اوس چې کله دا هیروګان راځي شي په دې وخت کې زینیا یاداش هم واپس راشي اوس هغه دازل د ارسوس سره د وینې ژوندۍ له تیرولو شروعاتو کی تاسو له ونه ځان سره دا وادو کی کچري په دنیا باندې دغه شان یو بل خطر رااله موږ د انسانیت د بچ کولو د پاره واپس راځي کیږو تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په ونه ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای